بسم الله الرحمن الرحيم. مولیانو پرون د وضع معنا وشوه په لغت کې نهادن او په اصطلاح کې تخصیص شيء بشيء بحيث متى اطلق الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني. وهغه په خبره او به معنن کې مو خبره وکړه لمعنن. پرونم یو احتمال ذکر کړو چې دا معنن مفعول به دی. معنن سره اسم مفعول دی. څه ده؟ اسم مفعول. نن په معنن باندې یو سوال دا وکي لفظي ترجمه ګوره موږ اوله کې کړی ده چې کلمه لفظ دی د څه لفظ چې وذکر شوی لمعنن لپاره د معنا د څه معنا چې مفرد دی په حرکوند د معنا کې چې دا مفرد دی او دارنګ په حرکوند د لفظ کې چې دا مفرد وي او یا کلمه لفظ دی چې وذکر شوی د لپاره د معنا د څه لفظ چې مفرد وي څلور معنی په دې کې هغه معنی موږ کړی دي مخکې. اوس معنن تراشي معترض اعتراض کوي لمعنن معنن بیا مصدر میمی او یا بظرف معنن بیا مصدر میمی او یا بسوي ظرف. که مصدر میمی شي نو قصد کول معنا ده. مصدر میمی څه معنا؟ قصد کول، قصد کردن. که مصدر میمی او مصدر یو شی دی خو د مصدر اشتقاق کیږي او د مصدر میمی اشتقاق نه کیږي. او یا به صيغه د ظرف وي یا به صيغه د چا وي؟ ظرف معنا مکان القصد یا وقت القصد. ځکه ظرف دې ته وایي چې دلالت کوي په واقع کېدو د معنا د فعل په مکان یا زمان کې. نو بنا په هر تقدیر باندې لازمي فساد د معنا. څنګه؟ اوس قلم ودروي نو تاسو به پوه شئ چې مصدر میمی کوم معنا دا شو چې کلمه لفظ د چې وذکر شوی لمعنن د لپاره د قصد کولو. نو قصد کول لپاره لفظ نه ولا شوی وایي بلکې لفظ ولا شوی د لپاره د مقصود د متکلم. زه چې کوم الفاظ یې مو تاسو پوهیږئ نو زما مقصد دی چې تاسو پوه شئ. نو قصد کول معنا کې فساد دی. او که مصدر میمی دا ظرف کې نو معنا به کلمه لفظ دی چې وذکر شوی د لپاره د وقت یا د زید قصد کولو. او په ایمان یو لفظ دا شی دی لفظ خو وضع د لپاره د مقصود د متکلم د معنا مراد د متکلم. هو شوي تاسو جواب معنن ظرف دی. معنن ظرف دی خو مؤول په تعویل اسم مفعول سره یا د سی ویوا په معنا د اسم مفعول سره. معنن ظرف دی په معنا د اسم مفعول سره. اوس به مطلب څه شي؟ کلمه لفظ دی چې وذکر شوی د لپاره د مقصود وګورئ معنن ظرف په معنا د مقصود سره شي. وایي مقصود د متکلم او دین مراد من د اسم مفعول اخلو مجازا. ذکر د ظرف او د اسم مفعول ترمنځ مشابهت دی. څه شی دی؟ پس کې په تعلق د فعل کې لکه څنګه چې ظرف د فعل نه جوړیږي فعل مضارع نه جوړیږي مدارنګ اسم مفعول هم د فعل مضارع نه جوړیږي. دواړو ترمنځ علاقه د تشبیه ده. دواړه من متعلقات الفعل دي. نو ذکر د ظرف او مراد تینا اسم مفعول ذکر د ظرف او مراد تینا اسم مفعول. او دویم جواب معنن مصدر میمی دی. معنن مصدر میمی دی خو په معنا د اسم مفعول سره دی. په معنا د چا سره دی؟ اسم مفعول سره. تجوزا مجازا ذکر چې د اسم مفعول او د مصدر ترمنځ علاقه د کلیت او جزئیت ده. ذکر چې د اسم مفعول او مصدر ترمنځ علاقه د کلیت او جزئیت ده. تاسو به اوس د علاقه د کلیت او جزئیت نه پیژنئ. لیکه یا مرد شي ځان پوه کړئ. هر مشتقی مشتمل وي په خپل مبدا باندې. هر مشتقی مشتمل وي نو دا معنی چې اسم مفعول کې واخلو نو اسم مفعول کې مصدر پروت وي کنه
ولتاس سرگوك اندی ولی چه عرب از هر مصدر 12 چیزی را اشتقاق میکند. نو یو پاقدون شینو که اسم مفعول لکنه ده، نو گویا که اسم مفعول کل شو مصدر جز. نو ذکر دا جز او مراد تینا کل، ذکر دا جز مراد تینا کل. نو منگا وزدلتا معنن مراد یعنی ذکر دا مصدر ده خو مرادم تی اسم مفعول کو. نو معنا بتشي کلمه لفظ د چې وذکر شوی د پاره د مقصود د متکلم د پاره د مقصود د متکلم. په دې هم پوه شوي. دریم جواب پرونه بدل تر معاد کوي چې مولانا زم معنن مصدر میمی و او نه ظرف بلکې دا تخفره د اسم مفعول شي غدا چې دا تعویل ته په حاجت را نشي. دا په اصل کې معنو یونو په قاعده د مرمیون قاعده دا و چې وو یا چارجه کې په یو ځای راشي او یو د دوړو نه ساکن ویني وو په یې بدل یې په یې کې مدغم کې. نو معنویون به د یاد مناسبت د وجنه فتحه د نون په کسره معنیون ته جوړ شو. التقاء ساکنین د یا مدغما او د تنوین ترمنځ راغله نو یم اوغرز ولا شي پاتې شو مانن پاتې شو. نو چې مانن اسم مفعول شنو هیڅ سوال جواب ته به حاجت نشته دی. خدا دومره چکر در کول زکو سوال او جواب چې تاسو په معنن پوه شئ چې معنا دا په دې کې درې احتمال کېدای شي. ظرف هم کېدای شي، مصدر میمی هم کېدای شي او اسم مفعول هم کېدای شي. د معنن خپل معنا څه ده؟ دا خو لغوي معنا ده. ما يقصد من اللفظ یو معنا دا ده ما يقصد. دویمه معنا ما يقصد بالشيء، ما يقصد بالشيء. كشرط ما يقصد من اللفظ شي خاصانه خبره ده الكلمه لفظ وضع لمانا مفردا او كما يقصد بالشيء شي نبدا دا شامل دي دوال اربعوتا چاته تاسو بشری جامع کی راشي خطوط عقود نصب اشارات. خطوط عقود نصب اشارات دا وس الفاظ ندي خو معنا ده. خطوط دلاره کې رواني ټرافیک والا ده یو ټرن هغه دلته دیږي کې بتاويږي دته چې کومه ده څه بلاش خوشي کله درته زینه رسم کړی مطلب دا چې کله روان دي کله د څه نه خي الکه مول راځي ګوره خیال کوه دې ته سوي خطوط وي. عقود دې ته وي تاسو په سحر کې منډیلا الله مو بوزور کې وګورئ اړتيان چې کله بولی لګی کنه نو په دې د دې خپل اشاره دي او د عرب خپل اشاره دي بس چې د څه ورته په دې ګوته د زورو کې نو مطلب دا 50 زیات شي او 50 چې په دې بل باندې اشاره وکړي سل مخلص نه ویلي انو خلکو تم پته نه لګي چې دا چا واغسته اخر چې په یو تن باندې خبره څه شي ودري. عقد الانامل په طریقه باندې حساب عربی کې دا ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 په دې لاس کې تر سره پورې حساب دی او په دې لاس کې تر 10,000 پورې حساب دی. وایي په خبره نو عقود دي ته دې کې الفاظ نشته دي خو بندونه دي. واعقدنا بالانامل حدیث ابو داود کې راغلی خود ته ویل چې تاسو په ګوتو بندونو باندې ذکر کوئ. ها او نصب دي ته وایي تاسو چې کړه چې دیوګل په دره باندې سر شي او به شي څنګه سره لار امر تنګي ته تری دا اثر کې ما ډنګي دي جوړ شي یو لار دسته نشوي دا یو کټه کړه غل کړه دلته سړی غلطيږي ناشنا سړی نو دې درګي ودرې داس مسلار دي جدا کېلته موړ دي نو دې ته نصب وایي نخي ودرول دي چې ګور دي په راله به بده شي تاويږي خطا بشي. او اشارات څلور راغه پولیس جوړوي شپېلې وي بیا هغه تدشي وکي بل ته وي دشي زي خو شو په خبره علي ولي ته چاوي وي تا ته په خال کې ټول څوک جوړ ورخاري وي دا بوڅله شنه راځي په چوک کې ولاړ دي ځکه چې د طاقت په یو لاس باندې ټول بسونه ودرېږي وایي نو دې ته اشارات وایي. خطوط عقود نصوب اشارات دم د سره معلوم کړه کچته د معنن معنا شي ما يقصد من الشيء ما يقصد بالشيء. مولیانو چې وختم ضایع نشي بل سوال دویم سوال ذکر د معنا پس د وضعنا اللغو او مستدرک دی. ذکر د معنا پس د وضعنا اللغو او مستدرک دی. څنګه تا د وضع معنا څه کوي تخصیص شیء نو تخصیص الشيء لفظ شو بالشيء دای معنا شو نو ګویا کې معنا ته ذکر درو دی معنا ته څه حاجت دی
دا کافیه متن دی بنا د متون په اختصار وي نو په کار دا چې په دې کې اختصار راشي نو ذکر د معنن پس د وضع نه لغوه او مستدرک دی بے ځای دی بے فائدې دی ځکه وضع معنا څه و تخصیص الشیء بالشیء نو تخصیص الشیء لفظ شو بالشیء معنا شو ده چې معنا ذکر د بیل معنن ذکر کول پکارو نو جواب ذکر د معنن بنا دی په تجرید باندې ذکر د معنن بنا دی په معنا خطا کو تجرید څه معنا یعنی د وضع نه بعد خالیواله وکي د معنا ذکر د وضع صرف لفظ به مراد کې معنا به نه مراد کې او د معنی سره به معنا مراد کې لکه قران کې موږ تاسو طالبان زوتو چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا قانون دا اسرا یسری اسرا دام د شپې بوتلو ته وي اول ته ورسته لیلن به ذکر دی نو تم دا سوال چې ذکر د لیلن پس د اسرا نه غوډي د اسرا د شپې بوتلو ته وي پاکی دا غزاد چې د شپې بوت خپل بندانو لیلن به ولې ذکر دی نو الته موږ یو ذکر د لیلن بنا نه په تجرید باندې نو اسرا نه به معنا د لیل قطع کی اسرا په معنا د صرف ذهبا یا اذهاب سره نو پاکی دا الله را چې بوتلو شمال ته یو چې بوتلو بندخ په لیلن د شپې نو دې ته سوې تجرید وایي نو دلته ذکر د معنا بنا ده په تجرید باندې د وضع نه با معنا لکټ کې لري به کې او لمانن سره به معنا مراد پوه شوي مفردن مفردن د دې اعراب د موږ خلاص شوی که مفردن شي صفت د لمعنن ده که مفردن شي دو احتمال دي یا د لمعنن حال ده او یا د وضع د ضمیر نه حال ده خو معنا ته به سوچ کوئ زه ګوره د هر ترکیب معنا کوم د صفت والا معنا ده کلمه لفظ د چې وضع کړی شوی د پاره د معنا داسې معنا چې دا معنا مفرد دی داسې معنا چې دا معنا او چې د حال وي د معنا نو به معنا ده کلمه لفظ دی چې وضع کړی شوی د پاره د معنا په حال کون د معنا کې چې دا معنا مفرد دی په حال کون د معنا کې چې دا معنا او کله وجه د ضمیر نه حال ګوري سوچ کوئ کلمه لفظ دی چې وضع کړی شوی د پاره د معنا په حال کون د لفظ کې وجه کې ضمیر لفظ تراجو په حال کون د لفظ کې چې دا لفظ مفرد وي مخکې اولنو دواړو شرطونو کې مفردین دا د معنا د لپاره قید او په دې درېمه معنا کې دا د لفظ د لپاره قید کلمه لفظ دی چې وضع کړی شوی د پاره د معنا په حال کون د لفظ کې وضع کې ضمیر د چا لفظ سره په حال کون د لفظ کې دا لفظ په دا درېمه ترجمه چې دا په نسبت د صاحب د مفصل ده ځکه هغه افراد د لفظ شرط کوي تاسو ته مخکې ویلي هغه افراد د لفظ شرط کوي د مصنف دغه مراد نه دی او څلورمه معنا چې مفردون دا مرفوع شي نو دا به صفت ثانی د لفظ شي کلمه لفظ د دغه لفظ چې وضع کړی شوی د پاره د معنا دغه لفظ چې مفرد وي دغه لفظ چې مفرد دا درې ترجمه شوی که څلور ترجمه شوی کنه شوی بنا په ولنو دو باندې معنن دا مفردین قید د لپاره د معنا او بنا په ورستنو دو باندې مفردین قید د لپاره د لفظ وایي دا ته کوجیدل دي اوس راشي د مفردن تحقیق دا زماده پیرت په سو ختمي ان لله مبندوا هغه دا مفردن د اسم مفعول صيغه د باب د افعالنا افرد يفرد افرادا فهو مفرد وافرد يفرد افرادا فذاك مفرد وګوره مفرد اسم مفعول صيغه د باب د افعالنا مفرد په لغت کې یوازې کړی شوی ته وایي او په اصطلاح کې ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه مفرد په اصطلاح کې څه ته وایي چې جزء د لفظ په جزء د معنا دلالت نه کوي دا به تاسو ته مرقات کې راځي ویلم دي مرقات هم ویل دي چې جزء د لفظ په جزء د معنا دلالت د دې د وجود په پنځه صورت دي مصغره باندې سره وایي هغه د مرقات کار دي چې لفظ لري جزء نه لکه حمزه د استفهام چې معنا لري جزء نه لکه لفظ الله لفظ الله کې لفظ لره اجزاء شالف دی ډبل لام دی وهاله خو معنا لره جزء نشته چې لفظ لره جزئي او معنا لره جزئي خو جزء د لفظ په جزء د معنا دلالت نه کوي لکه زید د زید معنا د حیوان ناطق مع هذا التشخص نو ذا په حیوان دلالت نه کوي یا په ناطق دلالت نه کوي او دال په مع هذا التشخص دلالت نه کوي
چې لفظ لرم جزئی معنا لرم جزئی جز د لفظ په جز د معنا دلالت کوي خو دلالت مقصود نه وي لکه عبد الله حال كونه علما عبد الله حال كونه لفظ لرزاشته کنه یو عبد دی او بل لفظ الله دی عبد په بنده دلالت کوي لفظ الله په الله دلالت کوي معنا خو مقصود نه چې دا د سړي نوم دی عبد الله د چا نوم دی خو ولې دلالت مقصود نه دی دلالت مقصود نو دا ټول د مفرد د وجود څو شرط نه شو څو پنځه مواجب دا د مفرد اصطلاحي معنا شو په بشي مفرد په لغت کې د اسم مفعول صيغه د باب د افعال نه واجب کړی شوی او په اصطلاح کې ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه د دې د وجود پنځه صورتونه دي یو دا چې د سره لفظ لره جزء او نه معنا لره جزء دریم صورت دا ده چې لفظ لره جزء او معنا لره جزء نه لکه لفظ الله دریم صورت دا ده چې لفظ لرم جزء معنا لرم جزء خو جزء د لفظ په جزء د معنا دلالت نه کوي لکه زید حیوان ناطق معنا تشبث باندې او بل صورت دا ده چې لفظ لرم جزء معنا لرم جزء جزء د لفظ په جزء د معنا دلالت کوي خو معنا مقصود نه معنا سي لکه عبد الله حال كونه علما او پنځم صورت دا ده چې لفظ لرم جزء معنا لرم جزء جزء د لفظ په جزء د معنا دلالت کوي خو دلالت مقصود نه کوي لکه حیوان ناطق چې چانم شي حیوان ناطق چې چانم شي نو حیوان په حیوان معنا د حیوان هغه په انسان کې شته د ناطق معنا د ناطق مدرک الکلیات په هغه په انسان کې شته معنا مقصود ده د سړی ته په आवाज کومه ولې دلالت مقصود نه ده نو دلته اوس یو بل سوال لري ان شاء الله بل درس کې دفع کوو او دا غي نو ورسته ان شاء الله جنس او فصل او بس پاڼه راوړو د درې میاشتو سبق به ان شاء الله ختم شي سبحانك اللهم